په سلامونو نیکو هیلو او احتراماتو مو هرکلی کوم د بارن پلس یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو هیلهمند یم ښه باستی رک روغ باستی او د صحت پر ښایسته ګاڼه به سمبال یستی له هر څه نه وړاندې تاسې درنو لیدونکو ته د مبارکې روژې مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه ښایسته رمضان المبارک مو په خیر سره پیل کړی اوسي رب دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه 10 روژې موږ په خیر او خوشحالۍ سره ونیسو د تیر په څیر باندې راغلی یم د دې وړاندې چې بوزه وه موږ مختلفې خپرونې درلودلې نو د روژې په پاره ځانګړې خپرونه لرو د باران ستورو خپرونه په دغه خپرونه کې به له موږ سره له خیره سره قاري صاحبان وي او د ده ترڅنګ به نعتخوانان وي په نننۍ خپرونه کې را سره 2 دانې قاري صاحبان دي چې تاسو د کیمرې پر مخ ښکاري زه به یې پیژندګلوي وکړم در سره احمد جلال حیدرزی صاحب دی را سره نو احمد جلال حیدرزی صاحب دی ترڅنګ درنو لیدونکو محمد سلیمان هاشمي دی دواړو ته ستړي مشي وایم ښه راغلاست وایم له دوی دواړو څخه به قیرتونه اورو د ترڅنګ به د دوی پر ژوند به غږیږو چې دوی څنګه ژوند لري څنګه یې مدرسه لوستې ده تر کومه کچه یې زده کړې کړي دي په دیني برخه کې نو ډېرې خبرې اوږدول نه غواړم نو دوی ته ښه راغلاست وایم ستړي مشئ په خیر راغلی مننه خیر یوسئ احمد جلال حیدرزی یم د وردګو ولایت نه خوشحاله شوم ډېر زیات چې موږ ته وخت راکړو چې تاسو سره برنامه کې اوسو ډېره زیاته مننه خبرې وروسته نورې اوږدوو او نورې خبرې به هم لرو پوښتنې به لرو په خپرونه کې تاسې هم ستړي مشئ زنده باشین سلامت باشین نام محمد سلیمان هاشمی است باشنده کابل بسیار خوشحال شدیم از اینکه در برنامه شما اشتراک کردیم ډېره زیاته مننه حیدرزی صاحب راته ووایي لومړی کې راته ووایي چې روژه څنګه ده روژه واقعا یو مبارکه میاشت ده چې د برکتونو نه ډکه میاشت ده چې واقعا موږ خوشحاله یاستو کې او چې و آرامی ده موږ په وطن کې او دغه صلح چې راغلی ده الله پاک د نورم موږ وطن قرار و آرام ولري او بل نیک کار په دو کې ده دی چې په روژه مبارکه میاشت کې ډیری فامیلونه او د بېوضاحت او دغه د موږ د مشرانو نه دغه خواهش دی چې د بېوضاحت فامیلونو سره چې توان د یوې حلالې مړۍ نه لري د هغوی سره کومک وکړي تر څو دغه مبارکه میاشت په ټولو باندې ښایسته ووځي خیر او خوشحالۍ تېره شي ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب نو درنو لیدونکو زه یو څه فارسي کې مشکل هم لرم خو دی زما په خبرو پوهېږي او زه د ده په خبرو باندې پوهېږم هاشمي صاحب ته ووایه ستا روژه څنګه ده حالا الحمدلله بسیار یک ماه پربرکت خداوند این ماه پربرکت از رحمتش ما برخوردار هستیم و در این ماه پربرکت ما باید که دی اول دی رحمت است بسیار از این رحمت مستفید شویم و باید استفاده کنیم حیدرزی صاحب راځو د خپل علم په اړه راته ووایه چې څومره علم مو کړی تر کومې کچې پورې زه فعلا متعلم یم مکتب کې او د دو ترڅنګ په تعلیم القرآن مدرسه چې د موږ په سیمه کې ده د قاري صاحب محمد جاوید سایی سره زه خپل زده کړې مخ ته وړم او الحمدلله 10 سپاره قرآن کریم مې د 2 کاله کېږي چې پای ته رسولی دی او حافظ یم ماشاءالله ډېر ډېر مبارک وي درته مننه خیر اوسئ او د دې ترڅنګ د کور کارونه دي ځکه د کور مشر هم یم زه او د دو ترڅنګ د مسلم انسټیټیوټ هم ورځم انګلیسي ژبه هم مخ ته وړم ډېر ښه او دغه همدغه شیان مخ ته وړي او ډېر ښه دی قاري صاحب نو ماشاءالله حافظ لرو زه تر اوسه خبر نه وم او دغه دی اوس خبر شوم نو چې دی خو حفظ یې کړی یعنې ډېر علم یې کړی دی نو راځو د خپرونې دې برخه کې له تاسو څخه قرات اورم یو ښایسته قرات به راته وکئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
ولقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة جزاك الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم. جزاک الله خیرا. بلا خوندور ښایسته غږ او ښایسته صورت دې راواخیسته. کله چې تاسې کومې غونډې ته ځئ، دغسې کوم ځای ته ځئ یا کومې برنامې ته ځئ، له مخکې نه تاسې کوم صورت خوښوئ که نه همالته چې هر یو صورت درته مخ ته راشي همغه وایي؟ نه خیر، ما پیش از اینکه بخوایم در یک برنامه اشتراک کنیم و در اینجا بریم مسلما پیش از پیش آمادگی میگیریم، یک سوره های را که تمرین میکنیم، تمرینات خود داریم که از خاطر بدون تمرین نمیشه در اینجا. حتما تمرین باید داشته باشین تا که یک انسان پختگی داشته باشه در اینجا تلاوت میکنه. ډیر ښه. حیدرزی صاحب، نو راځو شخصي ژوند ته دي. د کورنۍ په اړه که راته ووایي. کورنۍ کې موږ درې وروڼه یو او دوې خویندې. الحمدلله ډېر شکرګزاره یم د پاک پروردګار نه چې موږ ته یې دا توفیق راکړله چې د پلار په تشویق باندې د پلار په تشویق باندې، د ترونو په تشویق، د ماماګانو په تشویق چې زه ډېر کوچنی وم چې د جالبه خاطره به هم زه خپل د ژوند تاسو ته ووایم. مهرباني ووایه. ډېر کوچنی وم چې پلارجان مې ما سره مکتب ته تللو، نو د اول صنف د اول ټولګي زده کوونکی وم. د مکتب په کوڅه کې روان و، نو پلارجان مې ما ته هم خوراکي ښه مواد ټول شیان ما ته واخیستل، لکه بسکیټ او د جوس شیان دی ټول راته واخیستل. چې د پلارجان مې هلته ما ته نو بوتلم مکتب ته، نو د مکتب کوڅه کې ودرېدلم. واقعا چې مکتب ته به لاړلم
ډېر ټنبل وم زه په اولو وختو کې. مکتب ته چې ولاړلم د مکتب کوڅې ته نږدې و، پلار جان ته مې ویې ما پلاره ما زه مکتب ته نه ځم. وی چې ولې ما ته یو واس واخله زه ګندنه خرڅوم. واقعا چې زه دا ما ته جالبه خاطره ده چې تقریبا ما د 10 کاله مخکې دا خاطره ما په یاد ده. هغه نو چې ډېر م وخندلم نو بعد د هغو نه خدای کول چې قاري صاحب شولې نو بعد د هغو نه پلار جان تشویق و. د موږ په کورنۍ کې الحمدلله د کاکا زامنم دي 2-3 نفره دي. د عمه زوی مې دی دا ټول حافظان دي مکمل حفظ د قرآن کریم یې کړی دی. ډېر ښه. نو هغوی ته م چې وکتل نو الله پاک دا توفیق موږ ته هم راکړه. د پلار جان تشویق مې و، د کاکاګانو تشویق و چې زه ولاړم مدرسې ته. الحمدلله چې څو زه مدرسې ته ځم زه د مکتب په درسو کې دومره لایقه شولم چې د اول صنف نه بعد زه تر د 11 صنفه پورې اول نمره وم. ډېر ښه. نو الحمدلله بیخي شکرګزاره یم او هغه د استاد زحمتونه مو د موږ سره د قاري صاحب جاوید چې واقعا موږ به یې سپاسګزاره وو تا آخر د عمره چې موږ سره یې ډېر زحمتونه یې ایستلي دي تر څو دغه عالي مقام موږ لاسته راوړی دی. ډېر ښه ډېر ښه. نو که چېرته د هر یو د هېواد د هر یو فرد تر شا دغسې لکه څنګه چې د حیدرزي صاحب تر شا د خپلې کورنۍ لاس دی، هم عصري تعلیم کوي هم دینی تعلیم کوي، نو مطلب دا دی چې مونږ او تاسې دا خبره نه ده چې یوازې قرآن مجید یاد کو نور عصري تعلیمونه پرېږدو، نه، لکه ستا بصیر هم انګلیسي زده کو، دغه انګلیسي مونږ ته په همدغه قرآن کې به درد خوري. چېرته مونږ یو خارجي ملک ته سفر کوو هلته که یو چاته د قرآن مجید ترجمه کوي نو هغوی خو به په پښتو نه پوهېږي یا په فارسي باندې، نو مجبور یې په انګلیسي ور ترجمه کړي. همدغسې ده که نه؟ نو د قرآن کریم لوست او دا موږ ته په خپله قرآن کریم کې یو آیت کې راغلی دی چې تاسو زده کړئ او خلکو ته یې ورسوئ. نو موږ دا ایمانی و وجدانی وظیفه ده تر څو موږ د امت د مسلمه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو ته موږ اسلام ورسوو. دغه موږ او تاسو یو چې د دوی د امت میراث یو او موږ باید دوی ته اسلام ورسوو. نو باید ټولو علومو کې موږ پرمختګ ولیرو، ځکه چې که یو اجنبي وي او دی زړه یې وي چې اسلام ته راشي نو موږ باید همدغه لاره تعقیب کړو تر څو دغه نو چې هغه پښتو دري پوه نه شي نو باید موږ په انګلیسي کې هغه ورته ترجمه کړو. بالکل. ډېره زیاته مننه ودان. هاشمي صاحب راځم تا ته له هغه سره مې ډېرې زیاتې خبرې وکړې، ته راته د خپل علم په اړه ووایه چې څومره علم تا کړی تر کومې کچې پورې؟ حالا ما صنف 12 را خلاص کردیم، فارغ التحصیل هستیم. یک خاطره جالب ما هم داشتیم از دوران مکتب. بچه ها در مکتب از استاد عربی ما سوال کرد، گفت استاد گفته که اول کدام زبان مهم است که ما یاد بگیریم، انگلیسی یاد بگیریم یا عربی یاد بگیریم؟ از استاد در جوابشان گفت بچه‌م گفت هر زبانی که در جایی که به کارتان میایه، مثلا گفت انگلیسی است برای تمام جهان میتونه شما تبلیغ راه خدا را کنین، درس بتین، تعلیم کنین. گفت اول انگلیسی را یاد بگیرین بعد از او عربی را یاد بگیرین. هر زبان در هر جایی که اول پیش بود اون اول باید یاد بگیرین بعد از او باز در دیگه عرصه. دا دینی برخه کې تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي؟ ما دیگه تقریبا غیر از اینکه قرآن حفظ کردیم تازه دیگه تصمیم دارم یک پانتونم شروع کنیم ډېر ښه دیگه کتاب‌های دینی رو شروع کنیم. ډېر ښه. نو درنو لیدونکو راځو د خپرونې په دغه برخه کې له حیدرزي صاحب څخه قرات اورو، نو مهرباني وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. جزاک الله خیرا. بلا خوندور و خوند یې وکړ. نو که راته ووایي روژه کې څومره څو دفعې قرآن مجید تلاوت کوئ، یعنې تاسې ختمونه کوئ؟ الحمدلله د خدای پاک نه شکرګزاره یم چې موږ ته یې توفیق و عنایت راکړه. موږ ورځنی ګردانم چې دی څو چې موږ حفظ تکمیل کړی ورځنی م دغه موږ ته استاد م دغه وظیفه راکړې چې 3 سپارې تاسو باید ګردان وکړئ هره ورځ، که روژه وي که نه وي. که روژه وي که نه وي. نو زه تقریبا 6 میاشتې د ما کېږي چې ما مې حفظ تکمیل کړی دی. ماشاءالله. نو د موږ حساب نه دا خاطر تقریبا ما 15 واره قرآن کریم ختم کړی دی چې دا ختم مې شروع کړی دی د روژې مبارکه کې. نو هره ورځ تقریبا 3 سپارې زه ګردان کوم. ډېر ښه ډېر ښه. نو ډېر ښه دی. هاشمي صاحب راځم تاسو ته. له تا وړاندې یو پوښتنه د هغې نه بل هم کوم چې ذهن کې مې بیا هېرېږي رانه. تا خو مدرسه دې ویلې که نه؟ همداسې د ژوند دې په مدرسې کې کړی ده. همدغسې دغه د مدرسې یوه جالبه خاطره راته ووایه. تاسې دغه وظیفې راټولې کړي دي لکه څنګه چې دغه نور د مدرسو شاګردان راټولوي؟ نه خیر نه، موږ هغه نهاري تللو درس ته. ښه. نیم ټایم به لاړلو، لکه د سهار نه به تر ماسپښینه تلو، بعد د ماسپښینه به په کور کې. په کور نور شاګردان خو دغسې وو په مدرسو کې؟ موږ مدرسه پالیسي کې دا شی نه و. ښه. نو ښه. نو ډېر ښه دی. ښه. نو هاشمي صاحب راځم تا ته. کله دغسې شوي دي چې کوم ځای کې تلاوت کوي او غلط شوی یا چا فتح درکړي یا تاثیر لاندې راغلی یا همدغسې درنه پاتې کوم وخت دغسې شوي؟ قرآن پاک خودش یک معجزه است و انسان است اگر هر کس به خود تکیه کرده خود کامل دانسته خودت مسلما یک جای بند میخوره، یک جای غلطی میکنه، یک جای اشتباهات میداشته باشه، انسان است. ما بعضی اشتباهات داشتیم ولی الحمدلله کوشش کردیم تا جایی که تانستیم اکور اصلاح کنیم. ډیر ښه. او هاشمي صاحب، حیدري صاحب، ډیره مننه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله راغلی او په دغه رمضان المبارک کې مو ځان په زحمت که تږي به مې یاستی ځکه چې روژه خو ګرمۍ کې ده. نو ډیره مننه دواړو څخه چې زموږ بلنه ومنله راغلی او څو شېبه مو خبرې اترې وکړه او زموږ لیدونکو ته مو ښایسته ښایسته حقیقتونه وکړل. ډیره مننه. مننه تاسو نه هم. الله پاک د تاسو ته هم اجر درکړه، الله پاک هم کامیابه لره. نور ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو، رمضان المبارک دی. موږ هم غواړو چې دغسې برنامې خپرونې ستاسې مخ ته کږدو چې تاسې هم یو څه زده کوئ. هیله مند یم چې قرتونه به مو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. دغه خپرونه تاسې ته د ګولډن سټار رسټورانټ لخوا تاسې ته وړاندې کیږي په مالي لګښت باندې. ډېره زیاته مننه کوم له دوی څخه. تر بلې خپرونې پورې ما همت ته اجازت راکوئ. هر چیرې چې یاست ښه د باد سوکاله بریالي اوسئ. ښایسته او رنګینې روژې ولرئ.